الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. محترم عزتمنو، تاسې دا خبرې واورئ، ډېرې مهمې ضروري او قیمتي خبرې دي، او بیا په خپل ځانونو کې فکر او سوچ وکړئ چې څومره موږ تاسې په دا مرض کې مبتلا یو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی: ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. جامع ترمذی حدیث نمبر 2919. چې بشک الله جل جلاله دا خوښوي چې د الله د طرفه څه د هغه پر بنده باندې یو فضل سوي، یو کرم سوي، یو نعمت ورکړی وي، د هغه اثر په دا بنده کې، په دا سړي کې ښکاره هم سي. یعنی الله جل جلاله یو چاته څه نعمت ورکړی دی، مال ورکړی دی، پیسې ورکړی دي، نو د هغه د شکر تقاضا دا ده چې د هغه اثر په تا کې ښکاره هم سي، څوک په دې پوه سي چې واقعي دا سړی یو څه لري. یو بل حدیث دی، یو صحابي فرمایي چې زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شولم، ما د معمولي غوندې لباس اغوستی و، د کمزورو کې، نو نبي علیه الصلاة والسلام ما ته وفرمایله چې آیا ستا سره څه مال او دولت سته؟ ما ورته چې و بالکل سته. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې څه لرې ته؟ ما ورته وویل چې ما ته الله هر رنګه مال راکړی دی، وښان لرم، غواوې لرم، غویان لرم، میږې لرم، وزې لرم، اسان لرم، غلامان لرم، منځې لرم، دا ټول سته. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایله چې الله جل جلاله تا ته دومره مال او دولت درکړی دی، نو د الله جل جلاله د دې نعمت اثر باید پتا کې ښکاره سي. سنن نسائی، مسند احمد دواړو کې دا حدیث راغلی. یعنی باید خو نن چې موږ په معاشره کې وګورو، یو سړی به کروڑپتی، لیکن د ده وکالي ته چې وګورې، د ده ژوند ته چې وګورې، د ده په کور کې د ده سلوک چې وګورې، د اولاد سره یا د کورنیانو سره، ستا به زړه درد پر وکړي چې زکات مې ورکړی وی، حالانکې دی به خپله کروڑپتي په لکونو په کروڑو ورپوي بلې. الله دومره نعمتونه درکړي دي، ولې په تا کې نه ښکاره کېږي؟ د دې خبرې دا مقصد نه دی چې وایي ته داسې د خپل شان پټوه چې د همسایه کشنیان زړه ونسکېږي. د دې دا مقصد خو نه دی چې ته ښه لباس ما اغونده، یو موټر مه رانیسه، یو کور کې ښه مصرف مه کوه، په اولادو باندې خرڅ مه کوه. د دې خبرې خو دا مقصد نه دی، بلکې فقها وایي چې کم سړی په کور کې د غوښو طاقت لري چې په اولاد یې وخوري، که دی دال په خوري دی مجرم دی. یعنی هر وخت یې دال ورته نیولی وي او بس دال دی سبزیانې دي، غوښې نه په خوري. ته د خپل وس مطابق مصرف باید په خپل اولاد باندې وکړي. ځینې کسان دي په لکونو روپۍ لري، په کروڑونو روپۍ لري، دی به نه موټرسایکل لري نه به موټر لري، پر پښو به ګرځي راګرځي. یو ورځ ما یوه ته ویل ما د الله بنده، الله دومره پیسې درکړي دي، خو یو موټر رانیسه، دا نور به لا د سره آباد. دی وایي موټر څه کومه، دا هره ورځ ګیټونه راټکېږي، موټر خوراک یا مریض دی او موټر خوراک نن واده دی، موټر خوراک نن دا کار دی، نن کار. مال الله بنده، چې ستا د وجې څه د یو مسلمان کار وسي، نور ته غواړې څه؟ چې تا ته د شپې یو همسایه، یو غریب، یو مسکین په کور کې ناجوړي لري، تا ته دروازه در وټکوي چې حاجي صاحب دا مریض خو را سره ویسه، نور ته څه غواړې؟ ته دا کار وکړې، دا مریض ویسې، تا الله څه جنت وګاټي. دا د مریض او د مظلوم د زړه څه به څومره دعاګانې تا دپاره راوسي. ته په دغه نیت باندې موټر رانیسې چې زما همسایګان غریبان دي، مسکینان دي، ما ته الله د غومره وس راکړی دی، د شپې ورځ ورته ضرورت سي یا په یو غم شادي کې ورته ضرورت سي، زه به یې ورکوم. ستا موټر به کور ولاړې، الله به تا ته ثواب درکړي. لیکن په هستي کې نیستي جوړه کړي، هر څه لري، دردا غریب او مسکین لا ښه ژوند کی. دا خو هغه دي چې وایي نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نه ادھر کے رہے نه ادھر کے رہے، نه دنیا پیدا کړه، یعنی نه د دنیا سه یو ښه وسا ژوند واخیستی، نه آخرت درلاسه کوي. هسې به د دنیا څخه ولاړ شي، بیا به د په پیسو کې دا نور موج و مستیانې کوي، تا کومه ګټه وي. یو ورځ را روان په ژمي کې، الله تا ته پیسې درکړي دي، د کور دپاره غوښې را اخلي، همسایه دپاره یې ته ښوروا خورې، په هغو یې مخ، نو څومره غټه ګټه سوه. موټر دې روان کړی دی، په یخ کې خلک پر پښو باندې روان دي، خلکو ته موټر ودروه، راسپاره یې که بازار له ورسوه، څومره غټه ګټه دې وکړه. نو په کار دا ده چې چاته الله نعمت ورکړی دی، هغه نعمت اثر پکې ښکاره سي. ډېر امامان داسې چېر سوي دي، هره ورځ به یې نوې نوې جوړه اغوسته، چې یو وار به یې واغوستله، بیا به هغه نه اغوسته، بس هغه به یو غریب مسکین ته ورکړي، ده به بله نوې جوړه واغوسته. یو ورځ یو چا مېلمه کړی ولم، دی موړ سړی و، ډېر وخت یې راته ویل ته به نن زموږ سره مېلمه کېږې به. نو ما ورته ویل ټیک دی، بس یو ورځ به دې مېلمه سم، هغه وخت مې ورکړي. نو زه چې ورغلم، دی داسې خوابدی غوندې ناست دي. نو هلته یو بل څوک ناست و چې هغه ولاړ سو، ده خوشحالي ښکاره کړه، وایي دا ناست ولو سړی که دی وخندله، دی وایي چې بس کار برابر دی، څه پیسې راکړه. اوس ګوره، نو مال دا خو به دې د رښتیاګو الله کار در خراب کړي چې تا ځان داسې کړی دي، اخر به د رښتیاګو دغه سي. ګسه غریب او مخ ته خاندې نه،
ښه لباس اغوستل یا ښه ځان ښکاره کول یا ښه پیسې د الله نعمتونه ځان ته ښکاره کول دا خو لرې خبره ده د هغه مخ ته ګسه خاندي رانه وایي که مې وخندل دی وی کار برابر پیسې راک ځان یې خوابت دی چولی دي کنټینران په ساودي نیمروز باندې پلانی ځای باندې پلانی ځای باندې چې اوس یو څوک راته ونه درېږي چې ته خو یې څه راک نو دا دنیا ته څه کوې د دې څه تا کومه ګټه واخیسته چې یو غریب یو مسکین نه ستا د لباس څه ګټه واخلي نه ستا د موټر څه ګټه واخلي نه یو ورځ ستا د لاسه یو نری شوروا وخوري نه یو بل په اختر کې څه ګټه د سوي هسې بس د دنیا چوکیدار او پیردار یې نه د خپله خوشحاله ژوند په حاصله کوي نه د یو بل چاته ګټه ورسوله نو دا هغه خلک دي چې نه دنیا د لاسه کله یعنې نه په دنیا کې ښه ژوند وکړي نه په آخرت کې څه ګټه د لاسه کله والسلام قطع الحياة بعزة وأمان. قدر منوریدونکو تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب و اصلاحي بیان ته واژ واست. بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها